حسن دا ټیسټ والا ستا دواړه ګردې فیل شوي. زما ګردې سکول ته کله تللي دي چې فیل شوې. ما ډاکټره ته مسې لګې. زویه ته بیا فیل شوي، نن نه پس نه ماته پلار مه وایه. پلاره د کلاس ټیسټ و، څه ډي ان اے ټیسټ خو نه و مړه. حسن دا پرون تا په مالت کې دا وال ولې وخوړه؟ دا څه کیسه وه؟ زمونږ په محله کې یو مشره ښځه اوسېده. لاره کې را روانه وه، وی حسنه بچې څنګه یې؟ ما ورته ستا دعا سره بلکل سیټ یم. نو ما ته څه پته وه چې دعا د هغې د نسوی نوم دی. یاره سم یې وغوربولمه. دا راته ووایه چې د دې کائنات لمبایي څونه ده؟ 5 فوټ 2 انچه. نه نو دا تا ته څنګه پته ده؟ هغه ځکه چې هغه زمونږ پړوسي ده او هغه ډېره ښایسته جینۍ ده. ای تا مولا غرق کا، زه ته دنیا یادوم او ته جینکو پسې لاړې. ای هلکه ته دا مخامخ وګوره، د غوا بچی دی چې دا د چا دی؟ ای تا مولا غرق کا، د چا بچی دی؟ خو د غوا بچی دی که نه؟ حسن یو لفظ درته ښیمه چې بازار کې کثرت سره وایه، انشاءالله مالامال به شي. او هغه لفظ دا دی چې بازار کې به وایې د الله په نوم ماله پیسې راکوي. ای تا مولا غرقه ستا هم د خندا شومه. حسن ته خبرې واده مې نه کېدو، نو یو پیر له لاړمه، نو هغه راته وي چې په مرغو باندې اوبه وڅښو نو واده به دې وشي. ما پوره یو 2 کارغان راګیر کړ او سټینګ مې پې وڅښلو. یاره دا جون تیرول خو ډېر ګران شو. په کور کې به پښتو وې، په سکول کې به اردو وې، په پیپرو کې به د انګلینډ انګلیش وې، او چې مړ شي نو په قبر کې به په عربۍ کې حساب ورکې. نو سړی به فیل کېږي نه، نور به څه کېږي؟ حسن پرون زما جیب نه چا 2000 روپۍ پټې کړي. دروغ مه وایه، 1500 روپۍ وي او ما کور کې شمارلي دي. یاره بېګا راته یو مسله شوې وه، خوب نه راتلو. نو بیا لاړم ډاکټر له په سبا، نو ډاکټر راته وی چې خوب نه درځي نو 2000 پورې انسي وایه. کټ ته چوخېږي وایي انسي وایه. یاره چې کټ ته وختم که نه، نو چې انسي مې چالو کړي چې 1000 پورې مې ووي دا کوم سخت خوب راغو. مړه مای دا 2000 به څوک پوره کوي؟ لاړم باتروم ته حجامت مې وکړو، ویښته مې ووینځل مې چې دا خوب رانه لاړ شي. څه په مشکله مې 2000 پوره کړي. ای تا مولا غرقه.